من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا سلم وسلم عليه واجب القدر तुम्हारे मुआज़्ज़ज़ व मुशर्रफ मेहमानों आउदी मौशाद जामिईन गवर्नर डेरा मुबारका यहूदिया दखेली रस द इज्जत गड़ी नस्रानियान द इतवार रस मंगोता सो मुसलमानान का जुमे रस जेके डेर डुई फैदीनी यो दहाई नबी फैदा चुमंगो तासी पर स्परो कुरुन के गुस्ल को ताकि जामी वालों को खुशबू को लगो और अल्लाह रब्बुल इज्जत ददिल तनावरे दे बड़े दान दे जुमा तलाश जरूर अक्सर मेहमाना आगे दलले से होता है नुकल कल सेन ते हो खबर राजी खान चिरामों का अपने मसाजिद प्रीतों और दिल तराजू मुद्दे मिसालों ने कच्चे पस्तासी मकसद पर शोहरत भी नबी सवाब न मिलाए अब पस्तासी मकसद पर तालीम हासिल हो भी ज़मीन का खुतबा चिदा सय्यदी व मुर्शिदी व उस्तादी व उस्ताद मुहद्दिसीन मौलाना मोहम्मद हसन जान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अगर मुबारक फरमाए चिदा ज़मंगा खुतबा चिदा मुदा तालीम पनेत बांधे मुंगोता से लेने से बची पर तो इंशाअल्लाह फिर पदेत वाले अजर आज़िम मिलाएगी इंशाअल्लाह ब्याह जरूर खुतबा के अक्सर सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी द मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वाक़िआत सहाबाए किराम और रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ताबईन तो कहते हो खबर खबर अगर कोड तयो से उपाय आमुशी नोडे कोले रंग रावी खुदे उस्ताद दा अतल और ज़मान उस्ताद दा मुलाकात ना तोल दे अल्लाह खपल बारगाह की ज़मान उस्ताद तबारक व तआला सरे और आमीन रो ज़ात खुदा न पता हर अमल के चिलकल ज़ात खुद रबिया त अल्लाह पनेस बागे की गिरत शवे कबूल शवे अक तिलावत ने अक मुंज़ ने अक तबलीग ने अक जिहाद ने अक इल्म ने अक तसव्वुफ ने अक हज ने अक सहादा कुछ कल अस्ताद सके ना चलो सही कोई सरे महबूब बिकाल बढ़िया सारीदा और कल कल सनीता जामा बांधी मराजी जामा सारे पूरी वादी निजाम दो पूरी चूक हो तो पूरी बनाए सुमन पूरे अफकार तो फला वार कदमुन काबे काबे बखली ये शरीयत मुतहरा बना फरमाए
قرآن شریف کې الله د مټو ګناهونو ذکر چې کړی یو په هغه کې تکبر دی. الله دې موږ تاسو ته وسه تکبر د دې یو علاج پکار دی. یو سره بیمار دی نو د بیمار د پاره خلک مشوره ورکوي هلکه پلانکي ډاکټر صاحب ته لاړ شئ انشاءالله ته به دې علاج وشي. پلانکي ډاکټر ته لاړ شه د معدې ډېر مشهور ډاکټر دی. دماغ والا ډاکټر پلانکي ډېر مشهور دی. نو سړی ډاکټر ته ځي او د هغه علاج کوي. هغه درې خبرې تا په کاغذ لیکي او پیش درته زر روپۍ اخلي. نو چېرته داسې یو دا درې خبرو زه ورته ما لس خبرې کړی ما نه په زر روپۍ پیس نه راکړي. په کار په دې چې هغه مشورې والا ته دې ورکړو چې هغه مشوره درکړې ده زر دې هغه ته ورکړی دی چې تا خپله خپلې مشوره راکړه. عزیزانو بیا دې دغه مشورې والا که خوشحاله وي پلانکې دې الله خوشحاله کړي. ما ته ویل پلانکي ډاکټر ته لاړ شه چې دا خدای د معدې علاج وکړو بیا دې ټیک شو. انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام چې دنیا ته الله څومره رالېږلي نو یوه خبره د قوم هغه تکبر چې دې قوم کې تکبر دی دا خبره. نو د دې دپاره عزیزانو انبیاء کرام په ځان باندې نارې برداشت کړي. شپږ شوي پیغمبران په یو ورځ باندې قتل شو شهیدان شو په یو ورځ باندې. بني اسرائیل بدبخته خلقو انبیاء سره عزت او عناد کول دشمنی یې ورسره کوله. نو عزیزانو غرض مې دا دی چې علاج د تکبر پکار کېږي خو ټولو نه کېږي. اول ځان درته ښیم تاسو خو یو نیکوال یې ځان درته ښیم چې موږ بېرته ځو زمون تلاوت زمون تقریر زمون وعظ زمون نفل زمون تعبیر د مدرسې هېڅ نشته. نو الله ته قبول کړي هر څه دي که قبول نه شو هېڅ نشته. هباء منثورا. درخواست دا دی چې تکبر ختمېږي په څه سره. نن درته سره په دې خبره باندې خبره تکبر خدای الله تعالی ناخواه عمل الله جل جلاله د ابلیس د تبعی سبب څه شی وګرځول جواب الله نه ټول څه شی څه شی الله خبر ابا واستكبر ابا واستكبر انکار تکبر د انکار جوړ دی د خطي صفت دا دی چې دا بر وزر الله تعالی وزيږي او د اور صفت دا دی د خطي برکا برز زما عقلي دلیل شیطان ورته وایي زما عقلي دلیل دی اور کې ماده ده اولویت ته اوچتوالي ده خټه کې ماده ده صوفیت ته د غورځېدو ده. نو پکار دی چې ادم ماله سجده کړی نو ګورئ یو انکار دی او یو د انکار دا صورت ډېر خراب صورت تکبر. نو الله څه وایي فخرج ورته ډېره خطرناکه کلمه ده فخرج هېڅ نورې خبرې رب ورته فرمایي وړاندې وړي وړي شیطان ته وایي فخرج دلته د شیطان قوت ختم شو د پاتې کېدو دپاره. اوس دا نشي ویلی چې زه وځم نه زه به دلته پروت یم دلته نو قوت ختم شو. رب ورته وایي فخرج وځه زموږ د جنت نه او ای ابلیسه فإنک رجیم
Stop Qatam Subran Shubham Sayyidi Azizan Shaitan Qadam Jannat Nadawatu Sabab Dari Takabburush Nalkiyam Musliman Jannam Dari Sabab Takabburui Allah Rabbul Alamin Tata Hursi Takabbur Manggota Sinan di dunia pemahbaan di kisah halat razi kisah halat razi kemangga talimat dan Mustafa Takur betulah khusyali mahbub mubarak min yuzali sahabi kiram taku khatab farmai zaman umrani dish zaman महबूब मुबारक में सहाबा ज़ात नज़दीक महबूब मुबारक में होता पाजीब अंदाज़ दी कुरान तिलावत शुरू वरतवे ज़मान में हो अल्लाह फरमाए वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ ए ज़मानुल गुरूरी अल्लाह सर शरीक को पैदा करे ज़का अल्लाह अज़ीज़ान और सहाबी मुबारक में मजलिस की फल इज़हार वाफ़ी ज़मीर की फरमाई ए बलको शिरक की साथी कलाराज़ी तो मलकी खामोश वरतवे इंसान की तकब्बुर अलराज़ी जिदीक शिरक के अलराज़ जिदीक तकब्बुर सादर पसरवाज जो तकब्बुर सादर के भी वर्ग देखो शिरक रसी yang sampai sudah terlalu amal tu saya tidak tahu yang terlampau awal syirik khatarnak dunia atau bazi pesandi dasar khutbahnya kala-kala syirik wa hisabelash sesuatu Israel Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala Bibi yang kapra chawlida dera mazedarana de bibi hay acci Abu Sa'id al-Khudri sayyid fandi aur tarana waratawe sama bibi nan khutta tasi jura chawlida sama tabiat tabret wa tala ma tabiat tabret no Dibuat khairan al-Quri Wallah zaman Nabi sahabi kiram zaman Nabi sahabi aku terstahagi madrasah hasil kare dasi kami sirali murd mu'minan Aisyah Siddiqah radhiyallahu ta'ala anha kamis abustare de masjidar kamis de lar kala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wartabuli al-ilm rijali ये सब आकर आने लगे अजीब तमीज दे बस और तवी लाना तब के सामने मजीद आसमान एक फंते माता दास कमिस बबल जा मुस्तले नबी Jikam kamis dan sama pahala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala Mubarak das kulidal wartawi egrani luri mata di egrani dulur polis tabang dena mata pada egrani cukup pernikahan Nabi Muhammadur Rasulullah mata polis tabang dena
کپڑے چتا اغوستي نو تاسو په ځان ښکاري ویلاو اجي زما خېدې دي مور د مؤمنانو دا نوې مور د مؤمنانو دا نوې چې بلارا او در مهیر شو چې درې ورځې و ورځې یولس ورځې په کور کې د روټۍ ګرد نه لګېدلو هغه وخت در مهیر دا نه وي چې هغه وخت در مهیر دی چې ستا د کور نه ودېدلم زما جامې په کوم انداز وي دا نه وي نام نه بس فورا درنه صحبت انسان دی وجه له تاسو له درخواست کوم د صحبت څخه ځان ته پیدا کړئ دې اولیاء او مجالس څخه اولیاء سره کې نه چا بیعت نه کړی بیعت کوي سوال درته کوم دي او صحبت کې ځان تاثر او برکت سره ډېر عبادت کوي او خبرو کې مرګ په زمانه کې کوي دغه تبعیض تو ځان دغه پر کلام ما ځان بزرګ جوړ کړي ته زمانه خبرې کې دا تبعیض مولانا روح روان دي مولانا روح اولیاء چې بخل دا مسله د سبب یو کټبه پیدا ورته مولانا روح خیر خوده او یې دې زما چې ته کار دی یو څه ورته مولانا روح نو ستاسو طالب اوریدل ته عاشق مصطفی ستاره عجب شیرونه مخکینی کړه په روخیا اوس دې ولې شپېلې کوته مسلمان چې روزګار شي موبایل پرون چې تل راځي سفر به وځي کې ځکه په نظر پرې وته اسی ته پولیس سره نظر کړل درې کسان نه شوړي ورو موبایل ځلې ورو موبایل باندې زه طالبانو ته درخواست کوم او زما د مصر دنیا په ټول تر سره پکړه یې طالبانو د موبایل په کتاب ځان عادت کوي د موبایل په علم ځان عادت نه کوي د موبایل نه کتاب مست کوي دا سوچ لږ پکار دی چې د موبایل د دې نیټ بٹن دا د مکی مکرمی د ایمان سره دا د یهودو سره د جواب راکړي یهودو سره جواب راکړي چا سره دا یهودو سره بس علماء او فقیران نه څه جوړان دي کوم طلباء او تا کتب خانی مشار شوي لا اله الا الله محمد رسول الله فديت الله رب العالمين قسم للتخرم جدا تزرد الدرد خبر التخرم لديك ارمان وقري وسؤال تفكر جدا موبيل ومطالعة والنظام ما عدد قوي لكتاب الأهمية ما ختموي ننوي دولا مبتقى بكبرتنا وجد كم كتاب والد وترزو وقرأ كتاب براوزي أبواب حرصة في تقسيم دي يرو موتا تا کتاب نه اسانه موتا تا علم ختمي موتا تا آباد دي د دین نقشه ختمي زندګي او پرستو خانو ته ما مرګري ته کوڅه مال سره چلې ما ته موري سے خدای قسم دی چې مخکې په زمون کتابونو په کوم انداز تفصیل باقي باندې اثر موجود دی د دې کیسټو وخت له یو اهمیت او د کیسټو اهمیت هغه څه ختم کو موبایل سره د سلیماګانو د لیکلو اهمیت څه ختم کو د کتاب اهمیت په موبایل سره ها تاسو خو یې لاو کړی اوانو منګ د سره لاو کړی نو مولایانو په سوال کو او دا د مفتی محمد قاسم صاحب د ولی کامل د لوی شخصیت بچوي د شرکت محتمل صاحب زوی د خلیق خبره ده ځکه زما خوري والا خبره ده ځکه ویم نو ما باندې سوال کوي ځکه ما د پټو باره کې خبره کړې وه بیا الله سبحانه بیا د قسم دی فتوا راغله چې دې سره نکاح ختمېږي
عزت را راوړي غیرت را راوړي موتا په ایمان یې ووایه جومات ته به لارې درته کولې داسې وکړه نو جواب راکړي جومات کې د روټۍ خوړلو په اړه کې اختلاف د علماو د ائمو موجود دی خوب به لرې خبره ده خوب پکې لرې خبره ده درسونو کې د علماو د بعضې علماو چېره نحو سر پکې ښودلی شي که نه وایي نه مسجد کې دا مه ښایه بغیر د قرآن او حدیث نه بغیر د علم پکې مه ښایه دا د صوفیانو رایه ده نن زموږ د مساجدو اهمیت ختم دی ختم نه دی ختم دی زمونږ استاد صاحب کورونو ته موبایل راغی ملا صاحب نه کتاب او تصویر وګرځولې ځکه تصویر باندې اعتراض نبی رڼا والا وګورئ دا بدعت دی څه شی دی بدعت دی دا تصویر نوی ملا صاحب سره دوه نیم فوټه موبایل دی هغه بدعت نه دی تصویر اول څه شی دی بدعت دی دو فوټه موبایل کې د ټول جهان د کنجرانو تصویرات راجمع کول بدعت نه دی هغه په چوپ کې راوړل جومات ته بې ادبي نه ده بدعت نه دی تسبیح جومات ته مه راوړئ موږ به د شیخانو د سپین ږیرو به نسوار بار په بیزار کې کېښودل زه چې دلته رالم دې جومات ته ډېر سپین ږیري اوس وفات دي او ما ته په ګوته ګوته یاد دي په خدای قسم دی چې جومات زموږ هلته و رادننه کېدل به روغ د نجب ته لاس کړه او سپلو کې بیا نسوار کېښود جومات ته راغلل امړې هغه اوس نه پوهېدل چې جومات ته نسوار نه راوړل قسم په خدای چې هغه په سره د دې مات ګډ لمونځ چې د الحمد په ځای الحمد ویلې ده زما یقین دا دی چې الله به د هغوی سره د بښنې معامله کوي دا زمونږ نه دی دا غوړ ځای لمونځونه چې کوو دا غوړ ځای لمونځونه پېژنې اوهو امام بخاری رحمت الله علیه د استاد کلي ته لاړ د چا کلي ته لاړ د استاد د چا کلي ته استاد خلکو مجبور کړو چې بیان وکړه ستاسو د بیان ټیم دی چې تاسو بیان ته راوښتئ امام بخاری رحمت الله علیه تپوس وکړو چې زما استاد دلته شته وایي او چې هغه شته خو ډېر کمزوری دی وایي ښه چې داسې زما یو درخواست دی استاد مې ژوندی زه بیان نه کړم دا ماله بېادبي ښکارېږي استاد مې ژوندی زه بیان نه کوم ماله څه ښکارېږي امام بخاري په څه پوهېدل هغه ساده سړی و د مخکې زمانې پوهېږم خو زه چې په امام بخاري اعتراض کوم پوهېږم خو زه امام بخاري چېرته پوهېدل امام بخاري سره علم نه و امام ابن ماجه د مور په نوم باندې مشهور دی بعضې علماو لیکلي مور ابن ماجه وه نو په دې باندې مشهور کړی و ځان چا یې تپوس وکړو چې تا د خدای په نازونه علم څنګه زده کړی وایي په دوه خبرو باندې یو دا چې ما د چا نه یو ټکی حرف د علم زده کړی دی د هغه په مخکې مې د هغه د مرګه پورې ځان د هغې د وړاندې خطیب نه دی ګرځولی بلکې د هغه د مرګه پورې مې ځان د هغه څه ګرځولی شاګرد ګرځولی ما ورته خپل سبقونه اورېدلي اوس دا ډول یو شی ته دومره شی په سره دی چې ګاډیلیا باندې مې په سره کړی عجیبه شی دی اوس امام بخاري په سره امام بخاري وایي د عجبو د امام بخاري دا پارسیوان مولا ته به مې د خیر او کار باندې اذا فاتك الحياة فافعل ما شئت کله چې حیا لاړ شي کله چې حیا لاړ شي به انسان هغه سپي چې خولې ته راځي هغه ساتري چې خولې ته راځي هغه کې چې وسو طاقت کېږي والله امام بخاري هغه سړی دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د هغې دریم شاګرد دی دریم امام احمد بن حنبل دریم شاګرد وفات شو ژوند امام احمد بن حنبل باندې جنازې ته لاړ جنازه یې وکړله هغه شاګرد شپه کې خوب کې ولیدلو وبچیه څه معامله وشوه څه معامله وشوه ورته ویې استاد محترمه الله رب العالمین مې علم ته کتلي نه دي الله مې پوهې ته کتلي نه دي الله مې منځونو ته کتلي نه دي الله رب العالمین را سره احسان وکړو
वो बचिए से एहसान वो उस्ताद मुहतरमा तजमात उस्ताद वे जमात दुखदे पजात कसमी मां बची कलस्तान अवस्तलो मां बवे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मां तब हयारात लला जिस्तान बगैर बिस्मिल्लाह लमा नंदवर के नेज़ी मौलाना हकीकुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पेशवे सबोर तारे और कबीजी स्टास मुस्तास सलामी मिलावी नजरवाल ज़मींदारी चुवर सर मिलाव ही विकम मुस्तास सलाम अगर तब मखलिया शेख अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह और कभी पासा वो बचिए समाज मुस्तास अदब में याद हमारे इमाम शबीर थानवी से बदली समाज मुस्तास अदब में याद दरनाज मजलिस भारत मिलावे चले तकब्बुर दरवाजा आजीजान याद साथे दास शेर ये तकब्बुर दरवाजा दा शिरक दरवाजी अगर संजीव तजाद रसूल तकब्बुर कला राजी चले मुशरक अहमियत खत्म शा ये किताब अहमियत खत्म शुरुआत मुफ्ती से तशरकर खबर कोला अगे न चाहता पुछ करे वाला खबर लफ्ज लेकरवा कि मोबाइल के तिलावत मत मोबाइल की तिलावत मत करो भला फकीर और बांदरा कोई जायज से मसला पूछ ले ये ले बाबा मुफ्ती साहब जमात जवाब मसला ना करे माद तकवा मसला करे आवाम तकवा मसला हो गई शागिर्दान तकवा मसला हो गई याद साथी का मोबाइल को की वो तासिबत नुकसान नली कि अगर पूरी दुनिया मनली यो दहा गए दादा कि मोबाइल दा शीशे इंसान नस्ल को नजर तबाही के नजर सोलो तरजू की स्था नजर रवानी दो काला मुसलसल मोबाइल को बोला स्था नजर में रही सता 50% बदल खत्मी चलो हम जब तनवे जमात उस्ताजान उस्ताद शेख मोहम्मद अयूब जान बिनौरी नव्वर अल्लाह मरकदहु आगे मुबारक कसम दर कफरम जमात वही मदरजा सरहद की और किताब में कतरना चुश्मी में दास सिकड़े किताब में चुश्मी सिकड़े नहीं दास सिकड़े अयूब जान बिनौरी जमन दारू की सरहद दाद पे ऊपर दे तो अभी कोंडोना उसकोना दास सिकड़े नंद करे की तरह तालिब तेरे में शुभ चुश्मी बदले ना बरकत बदल गए तालिबान ग्रावा में नमली नदी मनी वो उलमा की दरखास्त है जब किताब पसे मोबाइल पसे वाली किताब पूरी और जब किताब पढ़ो की जबान दे और आलिम फैजुल हसन के ऊपर की रहमतुल्लाह अलैह फरमान है यौ तालिब राजी और तुम्हें हजरत शेख नजर में खराबी रसूल पानी नजर में इंतबाकी अब मुबारक और लो फरमाए वो बचिया किताब मुताला का किताब में दिल पूरा बचिया नजर बले अल्लाह से तलावी बचे पास इधर उतारे पुराने पर भी बचिया लगे ना जमा सर प्रेद मालूम होला कनपति बामल के तालिब और तो एक उस्ताद मुहतरमा इंशाअल्लाह अमल बकोमा जब अमल और बात कोमा कोई खातिर रखा शपगुना से बादर आ गए फैजुल हसन ते बंदी वर्ता किताब को लाओ को बचेना कर खवाया तालिब इल्म शुरू हो गया बिल्कुल वर्ता इबारत को लगो वर्ता में एक बचिया बिल्कुल जिसको किताब पूरी लागे पर शपगुना जो की माना हाफिज़ा कविती की सोया किताब मुताला आड़े रखा मोबाइल और तेरे देर उम्र पूरे बस्ता नजर कर गई जमंदा हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु मुतालक राजी यदि खबर नामदा ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु यदि नजर दे सकती है यदि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु पतौर की बीमार शो ए वे गज़वील अदलू बीमार शो जी बीमार शो न मरगो फैसला दावत जब हजरत तकरीर अगर तक बचा
دا الله ورځنا لوی ورځنا حیا وکړي ما دلته مو پرېږدئ ورته وایي ولې که بیماري تکلیف دی درته وایي راغه نه دومره خو کولی شم چې د مورچې نه زه په مورچې ناست یم نو زه تا له خپل دشمن ښودی شم چې ستا دشمن پلانکي ځای کې دی ورته ویلې دا څه وجه ده وایي زمانه د رسول الله زمانې ته نږدې وه ما د حضور پاک علیه السلام د اودس اوبه پاتې وې ما د نبي علیه السلام هغه اوبه راواخیسته په خپلو سترګو کې به ومږلې ما ته محبوب وفرمایل ای ابو ایوبه خدای به ستا نظر نه کموي او ستا نظر به هر وخت تیز کار کوي نو ما خیر دی بوځئ یو ځای کې مې د څوکیدار په صفت کېنوئ په 2 میله کې به زه تاسو له دشمن خیم چې دې وخت کې د هغه توجه کوم طرف ته ده د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه نظر کې الله برکت ولې اچولو د نبي علیه السلام د اودس په اوبو برکت غرض مې دا دی ورو 2 خبرې سوال یو دا چې د موبایل دا هغه څیز دی چې زموږ یې حیا ختمه کړه زموږ یې حیا څه کړه ختمه یې کړه د دې شي علاج پکار دی خاص کر مدرسو والاو ته زما په دې خبره دې علما نه خفه کېږي زما خپله دا سوچ دی ما خپل مثال درکوم دا شوګر ډېر د اوسه بیماري ده الله دې تاسو ټولو ته سره زموږ چې شوګر دې الله دې تاسو ساتي څوک دې الله دې سره زموږ صحت ورکړي د دې شوګر د پاره زما په سترګو باندې له بل اثر وکړي دوه درې جوړه چې شوګر مې جوړې دا څه د خدای په ذات قسم وکړه تکبر په بنا له بل معاملې باندې جوړه یا رسول الله باندې قرآن شریف تلاوت په ناصره کوم وہ جب قسم ورکړ رسول کو ترجمه ختم شو او کتاب بغیر اکثر بغیر مشروع پڑھاو دا لم دې کوم مشت کړه د پته ولګ او مولا تا ولا په ګورو ته ورپړ اسی تاسو ته کتاب ګوره کتاب ګوره قرآن شریف تلاوت ډېر کوي نظر کوم الله پیسې کتابونه ډېر ګورئ علماء استاد علم کې الله برکت واچي او په موبایل مطالعه باندې فائدہ نه حاصلېږي د دې نظام وساتئ موبایل هغه خطرناک بیماری ده چې زمونږ د ټولنې د حیا لاره بیماری ووایا خبر رایا د حکومت عزت دې کم ته حکومت ابو ایوب انصاری خبره ټول په کې خبره دا عبد الله زید سلیم رحمه الله تعالی سلیم بن عبد الله دا سلیم بن تابعی لوی سره د دې وعده څه شرایط وعده چې وعده راغلی سلیم وایي چې زما پلار عبد الله رضی الله عنه دعوت نامې ولېږلې خلک راغلل په دې ټولو دعوت نامو کې لیکلو کې مقصود د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه راتلل ځکه دا مشر صحابي پاتې دا ټول وروسته مشرانو کې پاتې انس بن مالک او دې مشرانو کسانو کې پاتې حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه هغه موبایل مبارک کورونو زموږ د وطن مبارک لږ دې ته رسول چې نن اسراف په کوم حال خدای سره ما په موسم بچو وي دادا زه چې مسله ته په به کوټي کو خبره زما رسول الله په درجه لعنت لګل ما ته دادا ستاسو په سره واسکټ دی ما نه دا څنګه خبرو کې اثر ختم دا چې موږ کومې خبرې کوو دا عمل دا عوام نه کوي ول بچي د دې بیا وجلاله چې موږ د بني اسرائیل مولایان جوړ شوي دي هغوی ټول خبرې یو پکې دا وه چې خبرې به یې کولې عمل به پرې نه کوو او دویم دا چې هغوی د پیغمبرانو توحید کول د مشرانو توحید به یې کولو عزیزانو تاسو ته پته ده چې نن موږ مولایانو پسې نه ایمان امام بخاری کله تیر شوی او د نن زمانې د شر
د فتنو نه ډکا حالات پر هغه پاسي کې په امام بخاري باندې اعتراض کوي بنا خلک ورته راځي بیان اوري ته په قیامت کې نبی عليه السلام تاسو ته تاسو نبی عليه السلام ځان سره سوچ وکړه ځان سره دا علماء ناس دي امام بخاري د کتاب په سر کې چې کله کتاب شروع کړي فورا شروع کړي نو چا علماء او صحابي شارحین دي الحمدلله ولې راغورا نو دا په دې اعتبار باندې چې دا الحمدلله چې کوم حدیث دی چې په سر کې راځي باقي کې د باز راویلو باندې امام بخاري سره د شک ور باندې د امام بخاري د خپل کتاب شروع د داسې حدیث نه کوي چې دا غي په راویانو کې دا غي سره بر شک راشي نو دی وجه کتاب بغیر الحمدلله شروع کړي تقوا کومه راځي نو زمانه نما خوشاکار او چتیږي امام بخاري وياخد فارسيوان مولا نو تاسو شي خدای تعالی دې په خپل کې اته دانه او خیر امين امين تاسو دانه تاسو کوي سیرې امين دا شو دې نه دې پرتی ما او په دې تدبیر کې کله شوی چې ما د امام بخاري د عاشق مصطفی د هغه کتاب اعتراض کړو سزا مې دا چې نن زما په خپل کې د غریب کلو دانه راځي الله دې راوړي امين نو خو هذا ټول یو کلاس ته نسو ما پر دې منبرنا چې راځله مکه کوي مزا مکه بیان په منبر باندې زه به حق وایم زه به د آقا دربار ته مخامخ کېږم زما محبوب وړاندې به زه اقرار کوم چې ته زما محبوب پیغمبر یې ما ته به وایي زه څنګه ستا پیغمبر زما د کتاب زما د احادیثو د معلم په ذات حمله وشوه تاسو سره خبره ښکاره نه کړلی شوې نو عزیزانو نن هغه وخت چې موږ اعتراضات کوو په ایمو باندې په علماو باندې په مشرانو باندې الله دې موږ دې نه وساتي یو خبره د موبایل دور دی تاسو د کتاب اهمیت لرو د کتاب د ادب په وجه باندې زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د هغې شاګرد امام محمد رحمت الله علیه څوک امام محمد چا چې مقصود په شان د لوی د علم او ذخیره راجمع کړی ده د چا تصانیف چې ورته ګاډې وړلی نه شي دا چې تقریبا 4 حصې لسو حصو کې 8 حصې د هغه تصانیف په سیند لاګو شوي د وخت ظالمانو پاچاهانو هغه تصانیف په سیند لاګو کړل په سمندر یې لاګو کړل خو چې د هغې نه بیا هم لږ پټ پټ پاتې وو قسم دې کړی وګاډی یې اوس کتاب امام محمد رحمت الله علیه چا تپوسو کو اے امام محمد اللہ رب العالمین ستا علوم کی برکت اچولے دے و امام محمد سوجدا امام محمد رحمت اللہ علیہ مبارک میں ہوئی و ادا زما کمال ندے دامی قلم کمال ندے دامی دلکلو کمال ندے زمانی پر بلائے ذات قسم ہوئی ما تمرا احتیاط کرو چپکم قلم باندې بمالی کرو کړل ګوري ورته یدن زمانه مفتیان حضرات عبد المتین سوال کړي عبد المتین منت کړي کتاب ورته کم خای علماء کتاب ورته کم خای مطالعه کوي طالبانو ته ادب وایي نن د ادب دروازه بند ده والله العظیم امام محمد نے تپوس شو تمرا بھی کار کر اللہ څنګه واغستو امام محمد ورته فرمایي کوئی الله رب العالمین ما ذهن کې اچول کوم قلم باندې چې مالی پر کړل زما دې د خدای په ذات قسم وي چې هغه قلم ما پس مکه باندې ورسول نه ما په برکې هوتلو یو ورځې سپد شو ما پتلا تنه ولګېدل زما قلم زما د ډډې لاندې شو زور باندې پروما قلم زمان لاندې خوب ګرا د خپل استاد محترم وي بچي پاسا سبا د چتلی کوم ته بچیا ارستا د ډډې لاندې پروت زچیا پاسې دلما ما قلم لا مستقبل میکو به
قسم بخدای چې ځان ته ځان ته د امام محمد کله راغلی دا ټول احناف هغې ته رجوع کړې ده ډېر داسې راغلي ده علما کوي وایي دا د امام محمد رایه ده قسم بخدای علماو د احناف ورته رجوع کړې ده هغه امام محمد عزیزانو سلامې سره پاتې شولو هغه د امام احمد بن حنبل په شان دي لویو امامان استاذ الله وګرځولو کتاب راوالي مولانا صاحب اوس پکې اقدامات نن زما درخواست دی مدرسې د الله نورم ډېرې کړي علما د الله نورم ډېر کړي خو الله دې زموږ د موبایل نه مینه کتاب طرف ته تاو کړي زما بیان هر څوک اوري یو خبره درته وکړم ما د ادب خبره کړې وه ما چېرې یو غلط لاندې په ځمکه باندې کاغذ پروت او په هغې لیکلي محمد جواب رانغی محمد صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم دا یې کاغذ راوچت کړو ښکلي کړو غل روان و غلا پسې هغه یې د پټکي په ول کې کېښودو واپس راغی چې داسې چل دی چې دا نوم به یو څه هلته لیکېږم بیا خو داسې غلا پسې ځمه د دې بې ادبي رانه ونه شي الله د هدایت دروازې کلاوې ساتي چې کله لاړو غریبه چې هلته یې دا اوس په پټکۍ دم هغه دم دا کاغذ نو دا خو د پټکي ول کې دی او اوس د پټکي ول نه چې راوباسمه پټکۍ ټول دلته کېده به چې پټکۍ کېښودو الله یې زړه بدل کړو لږ ارام وکړه 15 منټه بیا به روان شو شپه اوږده ده چې څنګه یې سر کېښودو شپه کې ورته خوب کې امام الانبیا راغی پاسه بچیه زما نوم دی ښکل کړی زما نوم دی د هغې عزت دې وکړو پټکۍ دی دلته راوړو کېنښودو بچیه پاسه نور غلا مه کوه او توبه وباسه او زه ته د باچایۍ وخت کې مشیر شو سبحان الله اوس کوه مزې اوس کوه مزې درخواست مې دا دی کتاب ادب کوئ قرآن شریف والا احادیث مصطفیٰ لاندې اصول فقہ لاندې فقہ د هغې لاندې صحیح شوه نحو د فقې لاندې فقہ برکه نحو صرف دا لاندې کې ده منطق د ټولو لاندې کې ده داسې داسې کتابونه لګوه قرآن شریف اعلی کتاب دی هغه په ټولو اعلی وي داسې پښتنو به جومات دا پوښونه د قرآن شریف چې ووینځل په ایمان یې ووایي هغې بډایګانو ښځو به دا چې خدای باران کې داسې وکړو د زنانو به څه ویلې ویل چې یاره دا پوښونه د قرآن شریف دي بیا باران نه کېږي خدای به باران وکړي داسې کله چې مضبوطې عقیدې وي د قرآن شریف د کپړو خوبۍ لاندې نه غورځولې هغه به د کوټو په چھت باندې واچولې زما خپله مور وه قسم دی چې دعای قنوت نه ورتله خو خدای قسم دی زما مور و دعای قنوت نه پوهېدله اللهم انا نستعینک ونستغفرک زما مور یې رانه ورته هغه مې پوښتنه شروع نه یې او یو ځل یې زما دا د کتابونو کڅوړه ما نه مکمنډۍ کې دوره وړه خبره ستم مې چې لاړم نو ما ته ویل زویه دا کپړه خو د خیره نه ده ما چې هغه جان لږه خیره ده قسم درته خورم زما ورندارګاه ته هغه کپړه ورته کړه خپله یې ووینځله او ما ورته کتل ما ته ویل زما مور څه کړي چې وینځل مې هغه ویل هغه چې جام کې واچوه چې جام کې واچولو زمونږ دا کوټې ته داسې وړه نرپایه وه بس هغې وختله او مور مې په ناسته ناسته باندې په دې کوټې چت باندې دا بخاري هدايه زمان هغه بوجبي مشکات شریف جلالین شریف هغه وخت جلال په وړه دوره کې فرض میدان دی هغه مور زما وفات شوه په دې نه وای چې ګنده دا تاسو د خپل هغه مور ما خوب کې لیدلې وه بیت الله شریف په طواف مطاف کې ناسته وه قیدي په شکل باندې ملمورې څنګه راغلی و بچي ستا د حج مبارکۍ ته راغلي سبحان الله هغه خلکو دعای قنوت نه ورتله هندوانو سره زمونږ د سپین ږیرو مقابلې راغلي هندوان یې ځغلولي یو هندو د دې هسي کې ډېر ونیولو